السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک سټورۍ باندې له 6 ثانیو څخه زیاته ویډیو پرېږدو. نو دا سیټینګ بغیر له کوم اپلیکیشن څخه دی. نو ویډیو را تر پایه پورې وګورئ. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ شروع کړو. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسو خپل مسنجر را خلاص کړئ. کله چې مو خپل مسنجر را خلاص کړ نو دلته به تاسو خاص د یو چا پروفایل ته راشئ. کله چې تاسو د یو چا پروفایل ته راغلی نو بیا به تاسو په دې نښان باندې به کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسو اوس ویډیو ورته راواخلئ. نو ګوره له ما سره دغه ویډیو ده، تر ټولو غټه ویډیو ده چې 2 منټه او 54 ثانیې ده. نو زه غواړم چې دا په خپل فیسبوک سټورۍ باندې پرېږدم. نو تاسو په همدې ویډیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ ګوره دلته تاسو ته 2 بټن درکوي ښکته. ګوره یو د سینډ تاسو ته درکوي، یو ایډیټ. تاسو په دې سینډ باندې به تاسو کلیک نه کوئ، تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته بیا تاسو ته ګوره دغه یو د لیګل نښان درکوي او دلته تاسو ته یو درکوي یو ار سټوري. په همدې سټورۍ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو په دې سټورۍ باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته ښکاري چې دغه ټاپه موږ ته راغله او دا له موږ سره اوس په سټورۍ ته روانه شوه او دا ویډیو به له موږ سره سټورۍ ته وخیږي. نو ګورئ ملګرو، زه خپل فیسبوک را خلاصوم او زه تاسو ته درښایم چې هغه ټوله ویډیو به له موږ سره په سټورۍ باندې لګېدلې وي. زه په دې باندې کلیک کوم. نو پورته دغه کرښه تاسو ته ښکاري چې 2 منټه او 54 ثانیې وه، هغه ټوله له موږ سره لګېدلې ده. دا کرښه تاسو ته ښکاري دا په کراره روانه ده. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې له 6 ثانیو څخه زیاته ویډیو پرېږدئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.